بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې اسمانونه پیدا کړل ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم شورای یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه واسطه نظر بستومان نامراد بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. مونږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ او جن اور تیار کړای دی.